بسم الله الرحمن الرحیم. په ننني ویډیو کلیپ کې موږ تاسو ته د انارو د استراحت مرحلې شاخه بوري چې په عامه اصطلاح ورته د ژمي شاخه بوري وایي او په زراعت کې ورته ډارمن پرونینګ وایي دا ترسره کوو. په دې ویډیو کې چې تاسو کومه ونه وینئ دا تقریبا د 3 کالو نیالګی ده چې دا په یوې تنې باندې په سنګل سټیم باندې تربیه شوی ده او نن موږ په عملي ډول باندې د همدغه د ژمي د استراحت د مرحلې شاخه بوري کوو چې څنګه موږ کولی شو دغسې 3 کلن بوټي شاخه بوري کړو. تر پایه راسره اوسئ، انشاءالله تاسو به د دغې ویډیو په لیدلو سره شاخه بوري زده کړئ. د شاخه بوري د کولو دپاره وسایلو ته ضرورت ده چې تیرې، قاچیان یا وارې موږ سره موجود وي، همدارنګه حفاظتي وسایل، دستکشې، ماسک، عینکې او دا شیان موجود وي تر څو زموږ د وجود کومه برخه هم زخمي نه شي. څونه انار تیره زړي هغه لري، ازغي لري او د دې تر څنګ موږ به وکولی شو په تیرو وسایلو سره چې د هغه شاخونه په ښه شکل سره پرې کړو. راځو په عملي ډول سره د دغې نیالګي په شاخه بورۍ باندې شروع کوو. لومړی موږ واټر سپراوټ او سکرونه ورنه پرې کوو. هغه څانګې چې نیغه وده لري او میوه نه نیسي، د بوټي نه ډېر غذایي مواد جذبوي. په لومړي قدم کې همدغه څانګې موږ لرې کوو. په دویم قدم کې هغه څانګې پرې کوو چې د یو بل سره لګېدلي دي او مزاحمت کوي یا هم ماتې دي یا په مرضونو باندې اخته دي. کله چې شاخ پرې کوو لومړی د لاندې خوا نه یوه نښه کوو د ارې په واسطه، بیا د پاس خوا نه خښ پرې کوو د دې لپاره چې د تنې د پوټکی وانه وړي او دلته ټپ ونه شي. د انارو د ونو یا بوټو د شاخه بورۍ یو اساسي هدف دا ده چې موږ د انارو ونې ټیټکه دې وروزو، ځکه د انارو میوه چې ده دا د لمر سره حساسه ده. کله چې د لمر مستقیمې وړانګې په میوه باندې لګېږي د میوې د پوټکي نه اوبه تبخیرېږي، همدغه ځای بیا چوي. د دې لپاره چې د میوې د چاودېدنې او همدارنګه د لمر سوځېدنې خطر کم کړو نو ښه به وي چې انار په یوه تنه باندې تربیه کړو او د یوې تنې تر څنګ ټیټکه دې وروزو تر څو په لاندې برخو کې میوه ونیسي او پاسنۍ څانګې ورباندې سوری جوړ کړي. دغه څانګه هم اضافي ده، دا هم ورنه پرې کوو. کوشش کوو چې کم خاښ چې پرې کوو اصلي تنې ته نږدې پرې کړو تر څو دلته اضافي برخه پاتې نه شي او د هغې نه په پسرلي کې نوې څانګې یا واټر سپراوټ راشنه نه شي. همدغه څانګې تر ټولو مهمې دي ځکه دا په سوري کې دي، ځمکې ته نږدې دي، دغه په پسرلي کې میوې نیسي. سرونه یې لږ لږ کټ کوو د دې دپاره کله چې دا میوه ونیسي بیا ځان نور هم خوشي کوي، لاندې ځوړندېږي او ځمکې ته رسېږي. ښه، په ویډیو کې تاسو ولیدل چې دغه ونه موږ څنګه شاخه بوري کړه، د دې شاخونه موږ څنګه پرې کړل او دغه ونه موږ په یوه تنه باندې تربیه کړې ده. دا چې کله د نرسري نه راوړل شوې ده په هماغه لومړۍ ورځ باندې د دې تربیه شروع شوې. په لومړنیو 2 کلونو کې چې سږکال 3 کال ده د دې هر کال روزنه ترسره شوې وه. اوس دغه بوټي اساسي څانګې چې کومې دي یا سکیفل برانچ هغه موږ انتخاب کړي دي، خو یوه یادونه ضروري ده چې د ژمي د شاخه بورۍ تر څنګ په انارو کې د
پسرلي شاخه بوري یا ګرین پرولینګ دا ډېر مهم ده ځکه انار چې دی ډېر زیات واټر سپراوټ کوي هغه څانګې چې نیغه وده لري په کوم ځای کې دغه هر ټپ کې چې موږ پرې کړي دي په دغه ځایونو باندې نورې څانګې راشنه کېږي په پسرلي کې چې هغه باید لرې شي ترې همدارنګه د تنې د لاندنۍ برخې نه د ځمکې په شاوخوا کې دغلته سکرونه راوباسي چې هغه سکرونه باید لرې شي تر څو میوه نیولو ته تشویق شي او د هغې غذایي مواد د میوې په نیولو او د اساسي څانګو په قوي کېدو باندې مصرف شي نه دا چې په اضافي څانګو باندې مصرف شي. بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کلیپ مو درته د انارو د شاخه بورۍ په اړه برابر کړی ده. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ او ورڅخه استفاده وکړئ. انار هم لکه د نورو میوه لرونکو ونو په څېر هر کال شاخه بورۍ ته اړتیا لري چې په لومړنیو 3 کلونو کې باید د انار ونه وروزل شي او له هغې څخه وروسته باید هر کال په منظم ډول شاخه بوري شي. کله چې موږ د یوې ونې څخه د دې توقع لرو چې هغه موږ ته ښه حاصل راکړي دوامداره حاصل راکړي او ونه مو ځوانه وساتل شي ښه شکل ولري نو پکار ده چې هر کال په یو معین وخت کې یا په مناسب وخت کې په منظم ډول دغه ونه شاخه بوري شي. نو انار چې دی هر کال شاخه بورۍ ته اړتیا لري او د انارو د شاخه بورۍ لپاره غوره وخت د استراحت مرحله ده. کله چې په ژمي کې سړې شپې او ورځې تېرې شي په دغه وخت کې د یخوهنې زیان کم وي او په دغه وخت کې موږ کولی شو چې انار په منظم ډول شاخه بوري کړو او په همدغه وخت کې ورنه کلمې واخلو. د شاخه بورۍ لپاره څو مهم ټکي دي چې دا باید موږ په نظر کې ونیسو. یو دا هغه کس چې د انارو ونه شاخه بوري کوي یا ښاخونه ورنه پرې کوي دا باید دغه د ونې د ودې په خصوصیاتو باندې پوه شي چې ونه په کومو څانګو باندې میوه نیسي څه ډول شاخه بوري وکړي او دویم دا چې وسایل باید ورسره وي. نو د انارو د شاخه بورۍ دپاره په ټوله کې د ټولو میوهجاتو د شاخه بورۍ دپاره له لویو او کوچنیو قیچیانو څخه استفاده کوو چې تاسو کتلی شئ دا 2 قیچیانې د دې تر څنګ ارې باید موږ سره موجود وي چې لوی او کوچنۍ اریا ده او د ارې تر څنګ دستکشې باید موجود وي چې لاسونه مو زخمي نشي او د دې تر څنګ که نور حفاظتي وسایل عینکې ماسک دا شیان موجود وي جامې ډېره ښه ده. په ننني پروګرام کې موږ یو باغ ته راغلي او په دې باغ کې داسې یو ونه شاخه بوري کوو تاسو یې په ویډیو کې لیدلی شئ چې دغه ونه په لومړنیو 3 کالو کې نه ده روزل شوې یعنې هغه کومه د ټریننګ مرحله چې د دې د یا د روزلو چې په لومړني او 2م او 3م کال کې دا باید وروزل شي دې ته یو منظم شکل ورکړل شي او په دې کې هغه سکیفولډ برانچ چې هغه اساسي څانګې په نښه شي او هماغه بیا پاتې شي موږ ته میوه راکړي هغه کار په دې ونه کې نه ده شوی. خو اوس هم دا ونه چې ده لا ځوانه ده او کولی شو موږ چې دا د شاخه بورۍ په واسطه کنټرول کړو دې ته یو ښایسته شکل ورکړو او د دې هغه د روزلو سیستم ځان لپاره مشخص کړو او په راتلونکي کې د دغه نه یوه داسې ونه جوړه شي چې هر کال موږ ته میوه راکړي او د ښه کیفیت لرونکې میوه راکړي. انار خپله بوټیز شکل لري یا د بوټي په شکل باندې وده کوي څو تنې رازرغونوي نو پکار دا ده چې موږ په یوه تنه باندې هغه وروزو. کله که موږ غواړو چې نوي بوټي تولید کړو هغه باید په سینګل سټیم یا په یوې واحدې تنې باندې تر څو هغې ته موږ د شاخه بورۍ یو سیستم ورکړو چې هغه موږ په اوپن سنټر سیستم یا په منځ خلاصي سیستم باندې روزو. د هغې د روزلو سیستم هم بیا اسانه ده په هغې کې راتلونکي کرنیزې عملیې که هغه که د وپاشي وي که شاخه بوري وي او همدارنګه که د میوو غونډول وي هغه په اسانه سره ترسره کېږي. خو چون زموږ دغه ونه چې ده په څو څانګو باندې ده یوه څانګه نه لري نو دې دپاره موږ نشو کولی چې داسې یو مشخص د شاخه بورۍ سیستم نوم ورنه یادولي وکړو چې یاره دا دې په اوپن سنټر باندې وروزل شي یا دې په بل کوم سیستم وروزل شي. خو دغه ونه بیا هم روزل کېږي روزل یې دومره ستونزمن نه دي چون ځوانه ده. کله چې ونه شاخه بوري کوو لومړی باید د ونې څخه داسې ګرد چاپیوره وګرځو او موږ دغه د ونې حالت وڅېړو چې ونه په کوم حالت کې قرار لري شکل یې ځان ته معلوم کړو او په ذهن کې داسې یو تصور ځان سره وساتو چې دې ونې ته باید زه دغسې شکل یا کنوپي ورکړم او هغه څانګې چې موږ پکې پرېږدو هغه باید په نښه کړو او هغه څانګې چې موږ یې لومړی باید پرې کړو هغه څانګې باید په نښه کړو. ټولې واټر سپراوټ یا دغه نیغې چې تللې دي تیزه وده یې چې کړې تاسو به یې وګورئ دغسې څانګې دا هغه څانګې دي چې د کندهاري ورونو په اصطلاح دې ته نران وایي دوی. دا څانګې میوه نه نیسي او دې ته په زراعت کې ورته واټر سپراوټ وایي موږ تیزه وده لري او د ونې څخه ډېره غذایي مواد اخلي. دغه قوي څانګې دي همدا د کلمو دپاره ښې څانګې دي چې په راتلونکي کې له دې څخه موږ نیالګي تولید کړو. لومړی همدغه څانګې لرې کوو ځکه دا د ونې په ضرر دي وده یې تیزه ده او د ونې نه ډېر غذایي مواد اخلي. په دویم قدم کې هغه څانګې چې د یو بل سره لګېږي هغه باید لرې کړو. هغه څانګې چې وچې شوي دي ماتې شوي دي او یا هم په امراضو باندې اخته دي دغه ټولې څانګې باید ورڅخه لرې شي.
څرنګه چې انار په نوې نوده باندې وده نیسي، یعنې هغه نودې چې په پسرلي کې له دغې زخو نه راوځي په همدغې منډوکو باندې انار بیا وده کوي. دغسې څانګې چې تاسو ته ښکاري په دې ویډیو کې دغه هغه څانګې دي چې دا میوه نیسي په راتلونکي کال کې موږ ته. نو موږ باید داسې شاخبري وکړو چې د دغسې څانګو او نوو نودو د راشنه کېدو لپاره زمینه برابره کړو، تر څو زموږ په ونه کې نوې نودې ډېرې شي او موږ ته ډېره میوه ونیسي. او دویم دا چې په انارو کې یو مشکل ده د سنبرن یا د لمر سوځېدنې، چې میوې د لمر په واسطه سوځېږي. نو موږ باید ونه په داسې ډول شاخبري کړو چې موږ ته میوې په دې لاندې دغو برخو کې موږ ته میوې راشي، تر څو هغه پاس څانګې په دې باندې سوری وکړي او د لمر سوځېدنې څخه مخنیوی وشي. اوس نو په عملي ډول دغه ونه شاخبري کوو. تاسو ویډیو تر پایه وګورئ، انشاءالله چې ورباندې پوه به شئ. خاخ باید په بیخ کې غوڅ شي. که چېرته خاخ یو څه لوړ غوڅ شي په دې ساحه کې دلته نور واټر سپراوټ یا هغه نران خاخونه ستاسو په اصطلاح رامنځته کېږي چې هغه بیا تیزه وده لري او په راتلونکي کې بیا د ونې نه ډېر غذایي مواد استعمالوي او مطلب میوه موږ ته نه راکوي. نو کله چې خاخ غوڅوو باید په بیخ کې غوڅ کړو او وسایل د شاخبرۍ مو یو څه تیز وي.
تاسو به په ویډیو کې ګورئ هغه ښاخونه چې ډېر لوړ تللي دي موږ یې راټیټوو غواړو چې د دې کټ ټیټ کړو. دا د څه په خاطر موږ راټیټوو؟ یو دا کله چې ونه ډېره جګه شي دا موږ ته په پاس برخو کې میوې نیسي هغه میوې موږ نه لمر سوځوي. نو چې لمر وسوځولې هغه میوې زموږ په درد نه خوري. بل د هغې میوو راشکول موږ ته مشکل ده موږ به په دې ونه باندې ورخیږو. نو موږ غواړو چې دا ونه زموږ په کنټرول کې زموږ د سینې لاندې میوې ورنه په لاس راوشکو او په دغې برخو کې موږ ته میوې تولید کړي. پاس چې کله موږ دا څانګې قطع کوو په دغه وخت کې نوې نودې رامنځته کېږي. د دغې پرې کړل شوي برخې نه لاندې دا موږ ته په پسرلي کې نوې نودې راکوي. دغه نودې په دې لاندې میوه باندې سوری کوي او زموږ ونه د لمر سوځېدنې څخه بچ کېږي. میوې به مې روغې وي سالمې به وي او همدارنګه د ونې قد به مو کنټرول وي. کله که په دې کې موږ دوافاشي کوو هم اسانه به وي که میوې پکې رنګړي کوو هم په راتلونکي کې به اسانه وي او که چېرې میوې ورنه راغونډوو هغه به هم اسانه وي. ونه وکړه چې دغه ونې په لومړنیو 3 کلونو کې نه دي روزل شوي. د دې کټ ډېر جګ ده. اوس موږ نشو کولی چې د شاخبورۍ په وخت کې دې ته پاس ور وخیږو. که چېرته موږ د دې دغه څانګې داسې راکټ کوو په لاس سره نو ونه ژوبلېږي زور غواړي او هغه کارګر چې شاخبوري کوي هغه هم بازابېږي. نو که چېرته موږ یوه ساده زینه ولرو هغه که فلزي وي او یا هم د لرګیو نه جوړ شوي. په دې باغ کې وګوره لرګي پراته دي. دغه لرګیو نه موږ کولی شو چې په اسانۍ سره یوه زینه جوړه کړو او هغه زینه چې داسې ټیټه وي تقریبا 1.5 متر قد ولري 4 پښې ولري نو په هغه زینه که موږ ودرېږو په اسانۍ سره موږ بیا شاخبوري کولی شو. دا هغه ونه ده چې تاسو لومړی ځل په ویډیو کې ولیدله. کټ یې ډېر جګ و. دغه ونه موږ کنټرول کړه کټ مو د دې ټیټ کړه. که څه هم شاخبوري یو څه سخته وه چون دا ونه نه وه روزل شوې خو انشاءالله په راتلونکو کلونو کې بیا د دې هغه روزل چې دي او د دې کومه شاخبوري چې ده هغه به اسانه وي ځکه د دې قد کنټرول شو. تاسو ته ښکاري د دې ونې قد دومره شو چې د انسان د قد په اندازه شو. که دې کې موږ څومره کرنیزې عملیې نورې ترسره کوو زینې باندې ودرېدلو ته به ضرورت نه پیدا کېږي او هم به په ونې باندې ختلو ته ضرورت نه پیدا کېږي. میوې به هم په لاس راشول کېږي. کله چې شاخبوري کوو نو داسې به نه وي چې موږ بیا په چې ورته ودرېږو یا یو بل کس موږ ته ډډ راټیټوي او بیا یې پرې کوو یا ونې ته ور وخېږو. نو راتلونکي ټولې کرنیزې عملیې به د دې اسانه وي. دا به انشاءالله په راتلونکي کال کې به په دغه ځایونو کې موږ ته میوه راکوي او هغه پاس څانګې مو چې پرې کړلې هغه نورې نودې به نوې نودې به راته راکوي او دغه نوې نودې به په لاندې میوو باندې سوری کوي. دلته دې کاکا یوه پوښتنه وکړه چې تا دا خاښ په دې ځای کې پرې کړه دا ماته دلته ډېرې څانګې راکوي. نو ما ورته ویلې چې همدغه څانګې زموږ په کار دي چې سږکال ماته په دې نورو میوو باندې سوری وکړي او په راتلونکي کال کې به بیا په دې کې هغه څانګې چې زما په کار دي هغه به ورنه پرېږدم او نورې ټولې به ورنه زه کټ کوم. نو هیله ده چې د دغې ویډیو څخه په استفادې تاسو هم په خپلو باغونو کې په دې ډول شاخبوري وکړئ او خپلې ونې مو اصلاح کړئ. کېدلی شي دغه ونه سږکال یو څه حاصل کم کړي یا شاید کم یې نه کړي یا یې کم کړي خو که چېرته یې کم کړي هغه کم حاصل به په دې معنا نه وي چې دا ونه له حاصله ولوېدله. کېدای شي سږکال یې حاصل تر مخه لږ کم شي پر کال به دا ښه حاصل ورکوي. خو دا سږکال کم حاصل چې دا هم د نورو په نسبت به ښه وي ځکه دا ټولې میوې به په دغه ځای کې د لمره سوځېدلو او د چاودو نه به بچ وي او ښې غټې غټې میوې به یې سالمې به وي او د وزن او هم د مارکیټ په اساس به ډېرې